په یوه ورځ حضرت محمد د خپلو اصحابو ترمنځ ناست و. اصحابو ولیدل چې پیغمبر اکرم سجده وکړه، سر یې له سجدې پورته کړ، بیا دویم دریم تر پنځم ځل پورې حضرت سجده وکړه او سر یې له سجدې پورته کړ. وروسته له دې چې ختم شو، ټولو په حیرانتیا سره له پیغمبره وپوښتل دا نوی عبادت ته چې الله در باندې نازل کړی ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل نه، همدا اوس جبرائیل پر ما نازل شو، ویل چې جنت د امیرالمؤمنین دی، نو زه سجدې ته ولاړم او خدای تعالی ته مې شکر ادا کړ. په دوهم ځل جبرائیل نازل شو، ویل جنت د حضرت صدیق السلام علیه دی. زه بیا د شکرانې سجده وکړه. په دریم جنت کې ځای د حسنین علیهم السلام لپاره دی او هغوی د جنت د ځوانانو سرداران دي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه و هغه مشهور جمله ما بیا د شکر سجده وکړه. په څلورمه درجه کې جبرائیل ویل چې جنت د امیر المؤمنین د مینوال او دوستانو لپاره دی. بیا رسول الله صلی الله علیه و د شکر سجدې ادا کړې او په پنځم ځل جبرائیل راغی او عرض یې وکړ، ای پیغمبره، جنت د هغو کسانو لپاره دی چې د امیر المؤمنین د دوستانو دوستان وي. یعنی که څوک د امیر المؤمنین د یو ملګري سره مینه ولري نو جنت د هغه لپاره دی، ځکه چې جنت خلکو ته د امیر المؤمنین د مینې په پلمه ورکول کیږي. څومره ښه ده چې موږ هم د امیر المؤمنین او د هغه د معصومو اولادونو د مینې او دوستۍ له امله د شکر سجده وکړو. یا علی